السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې وه چې په دا بعضې ځایو کې کموډونه لګېدلي نو هلته بیا څوک دغه نشي کولی، یعنې چې بولې وکړي تشناب پیپر و کاغذ هم نشي پاته او د لوټ او شی هم نه وي. نو په اوبو سره استنجا څنګه ده چې سړی ووایي په اوبو سره یعنې نه تشناب پیپر وي او نه لوټی وي نه بل داسې شی سړی استنجا په ووایي. محترمه په لوټه سره استنجا ول یا په ډبره سره استنجا ول دا لازم نه ده، یعنې دی نه ده لازم چې اوبه یي نو بیا نه ده لازم چې سړی په لوټ خامخا استنجا ووایي او یا په ډبره باندې استنجا ووایي. دلته اصل کې په استنجا کې استبراء شرط. یو سړی چې استنجا ووایي بعضې خلک دی چې دستي سړی چې بولې وکړي بعضې خلک دی چې دستي استنجا په اوبو پسې ووایي. نو هلته که د ده عادت یې جوړ شوی چې شی نه راوځي، یعنې د سپکو بولو ځای څخه د شی نه راوځي نو بیا ده ته روا ده چې دستي په اوبو استنجا ووایي لکه په دا اوس کموډو کې. او که عادت یې دا و چې دی بولې وکړي بیا یا وټوخي یا وګرځېږي یا داسې څو قدمه واخلي راسته پښه پر چپه واړوي چپه پر راسته واړوي نو بیا نو د ده دپاره استنجا نه ده روا چې دی استنجا ووایي په اوبو باندې ځان به یې ور پاکوي یا د زړه تسکین به کوي له هغه بعد به بیا په اوبو باندې استنجا ووایي. نو دا د خلکو تر عادت پورې تعلق ته. بعضې خلک دی چې هغه استنجا ووایي باره نو بیا دستي په ده په د بولو په ځای کې څاڅکي شی نه وي پاته دستي استنجا پسې ووایي په اوبو دا څه مشکل نه لري. او که د چا عادت دی چې د بولو وروسته هم بیا دی چې ګرځېدلی نه وي ټوخی یې نه وي کړی ولاړ سوی نه وي اودس یې نه وچېږي د هغه د حق نو بیا اودس وچېدل لازم دي. که تشناب کاغذ نه وي دغسې دي په یو نوع د طریقو څخه د خپل د ځان پاکي وکړي، یعنې دی دې وکړي چې څاڅکي راوځي له هغه بعد بیا په اوبو باندې استنجا ووایي. کبیري صفحه 28 آداب الوضوء او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 50 الفاظ ثالث بالاستنجا. والسلام علیکم ورحمة الله.